موږ د استغفار پر ویلو باندې ډېر زیات تکړه یو. استغفر الله غټ تسبیح د بزرګۍ شکل یې ژر درنامه پر رسیږي او دارنګه د بزرګ برکم کیږو جومات ته روانې لیکن په زړو کې مخرونه تړلي دي سپي مې په زړو کې پراته دي د حسد او د بغض. د دې مثال دی یو علاقه کې یو کوه یو پخوا به ژوند د دې کویانو د چنو پر اوبو ته د مشران څه تپوس او پوښتنه وکړي برمه چا پېژندله بیا د لرې لرې ځایو څخه به بیا د څو ټیم مخکې په نلکو کې به اوبه راتللې بیخي د لرې ځای سرچینه کې به غره دا غره سرچینه به په غره کې ول د غټ ځای نه بیا پیپ کش کړی و تر اوسه پرې په مځکو کې پټ انګریز پټ کړي انګریز په وخت کې اوبه به دی خرڅېدلې لکه د اوس غوړي او لرې ځای څخه به خلکو راوړل ښارو ته بیا به دا سمارو والا دا چای والا دا والا چلی والا پلان والا وټر والا به ځینې نیولې نو بودګان به ولا کیسه به که دا اوس هم په ساراو کې ته وګورې ته اکثره خلک کاریزونه چې پلانې کاریز دي دا کاریزو باندې دا خلک چې پراته دي اوبو دپاره چېرته چې اوبه هلته آبادي نو کښت و کرونده به هم په دغه ښه برکت یو ځای دا دی کوهی دی څا دی تاسو په بل چیش نه کینوان دی ویل دی پر دې د دې خلکو شاوخوا ژوند دی یو ځل دا دی د دې کوهي اوبه بدبویه سوې چې ویې کتل خلک چې بدبویه سوې چې شو لوېدلي چې ویې کتل سپی پکې لوېدلی دی اوهو رامنډه په هغه وخت کې چې کوم غټ ملا دی ښار له رامنډه کله نو پخوا خو مدرسه و تعلیم و علم دومره کم ولو خو یو ملا بو نر ملا بو پسې معنا ملا بو حقیقت کې به خبرې سمې ولې اوس خو نه موږ ګرده کا دغه سره ډېر یو خو بس الله دې په موږ رحم وکړي که نه نو هغه دا دی د خیر سره بس ملا را چې راغلی ملا صاحب دا کیسه ملا صاحب زړه هغه شریعت حکم ورته وشوي چې سل سل غیره وباسي اوبه او دا لمنځونه وګرځوي د یوې شپې د دوه شپو د درې شپو څومره ټیم کېږي نو خو اوبه یې کې خراب شوي دي نه دي خراب شوي څه شو وکړي حکم یې ورته وشوي مسله یې ورته بیان کړه خلک چې ولاړل د سل بجې یو نیم سل سل غیره وایستلې اوبه کوهی ګرد راوچ کې 3 ورځې ما بعد چې کوهی بیا را ډک شو به کې راپورته شولې چې ویې کتل اوبه بیا هم بدبویې دي بیا ملا راغلل ملا صاحب دا خو موږ ته ویلو چې کوهي څه اوبه راوباسي صفا بس موږ خو 3 نه یو نیم سل لقیزې نه وکښلې دیش نه نیوي نه سل نه یو نیم سل او 200 مې نه وکښلې او 300 مې نه وکښلې نو بیا هم دې بس واسوې ملا م سوچ من فکرمن سوچ اخر ته نو دا ولې پوښتنې ځین وکړه چې نو بیا ته کې وکتل چې دغه باندې د سپیو شی مې خو نه کې پاته سوی نو وخت ویل خراب سوی نه دی او دغه سوی نه دی سپیپ کې مردا سوی شوړېدلې پکې نه دی دورته لو مولانا سمش سپی نه دی جن اکشلې ولولې خو تار تل مازو بزنه وکشي ورته له خدای بندگانو نیمه خبرې خو سړي خپل ځان ترجدي نو بده چې ته پارځ نه کړې مردار سوي ولې دي خدای کې لوېدلې دي دغه غمردار څه دي چې ولې دي خراب کړي بدبو یې کړي د خدای بندگانو چې د 500 پر ځای 1500 راوکړي د 500 پر ځای 1000 لغیره وکړي په دې نه پاکیز درڅو چې دی پکې پروت دی راو باسي چې وبس پاس دردان ځای پر دا واقعیا مثالی ده د دې ټول لکه په دې ژوندلو په دې گزاره و په دې کیسه خو چې سپین راوکشي تعالی وسو پاسو کوه سپاسو نن مجم صفای غواړو استغفار کو پلان لیکن زما زړه وتا ته د بغض او د نفرت ډک دي پر اولاد مستری کی درستری دي پر کاروبار مستری کی درستری دي په بدو دي خوشاله دغه سپیچ دي په دازړه کې پراته په دغه کې چې 15000 لغه او استغفار وای والله کته خدای پاک وبخښنه والله کته تسړی سي نه پر تا باندې رحم وسي او نه به ته د خیر سره ست عبادت ته کومه ګټه ورسي ته باید د مسلمان خیرخواهی به چې ستا قریبي دغه خیرخواهی نو کته غواړي چې الله در باندې رحم وکړي ته باید د خدای په مخلوق هم رحم دیلې که غواړي چې ته د خیر سره خدای کول پاک صفاسي الله دې وبخښي ته خپل د خپل وجود ته لږ وګوره علما لیکي در ظاهر در صفائی د باطن صفائی ډیر ضروری ده ځکه د خدای پاک سره تعلق پر باطن نیول کیږي او الله پاک ستا اصل کې و باطن ته ګوري او دا ظاهر د باطن نشانی وې د یو سړي چې ظاهر صفای نو باطن هم دغه د باطن د صفای نشانه خو چې باطن مثال خراب نو هغه غریب
یعنی اثر د باطن پر ظاهر هم راځي د ظاهر اثر پر باطن نه ورځي هغه منافقان بول ډیر به شم مسلمانان ځان جوړ کړول خو الله پاک ورته فرمایي چې ای زما پیغمبر ته د دې پر قبر بیا همیشه مدرېږ دعا مو ورته کوه الله یې زه پیژنم الله یې زه شاهدي ورکوم چې دې منافقان دي هغه به څه شوی هغه به قسمونه اخیستل مسلمانان نو زما ګرانو عزتمند ورونو د دې وجې د الله نازولی فرمایي کامل مؤمن هغه څوک دی چې ستا د ځان لپاره څه خوښ هغه د بل مسلمان لپاره خوښ کی د ځان لپاره ستا دا خوښه ده چې بې عزت که په عزت دا د خوښه ده چې رزق دی که بې رزق ته محتاج یې که دی څه کاروبار سره سم یې د ځان لپاره د چیز خوښه ده هغه د بل مسلمان لپاره هغه خبرې هم خوښې که دی مه وایه چې یا الله د ده څه واخې دی وایه چې الله چې ده ته دې څنګه ورکړي دي تا ورکړي دي خدای ماته هم را نصیب کړي څه به د خبره نشته کې پکې نو دغه سپي دا خنزیران بیا د بیا د ډیره ماپی دا لیوان دا کم چې مردار سب چې په زړه کې دي په باطن کې دي په وجود کې دي حسان کینه بغض دا وباسي د زړه نه دا وباسي د وجود نه دا وباسي بس د ولایت د پاره یو شی شرط دی چې ته د خدای د مخلوق د پاره خیر خوایې زړسوان به رحما او بینهم اشداء علی الکفار خدای دې په موږ رحم وکړي.